د مولا محمد یعقوب مجاهد او احمد مسعود ترمنځ د نوې لارې لټون. افغانستان د اوږدو بدلونونو او پیچلو حالاتو له پړاوونو تیر شوی، خو لا هم د یو داسې فرصت په تمه دی چې پکې اختلافات پر ځای همکاري غالب شي. په همدې چوکاټ کې داسې انګیرل کیږي لکه چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د راتلونکي په اړه جدي فکر ته ناست وي. دا کیسه د یوې داسې ناستې انځور وړاندې کوي چې پکې توندې خبرې نه بلکې د حل لارې لټون کیږي. دواړه لوري پوهیږي چې د تیرو کلونو پیښې اسانه نه هیریږي، خو لا هم درک کوي چې د تل پاتې شخړې دوام د هیچا په ګټه نه دی. په سلامونو مبارکلای کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د خبرو په منځ کې ټینګار کوي چې ځوان نسل نور د جګړې ستړی دی او بدلون غواړي. هغه باور لري چې که سیاسي تفاهم رامنځته شي نو د یو هیواد بنسټونه بیرته پیاوړي کیدای شي. په مقابل کې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم د ثبات اړتیا ته اشاره کوي او وایي چې د هیواد د امنیت ترڅنګ اقتصادي او ټولنیز پرمختګ هم باید جدي پام وشي. د ده په وینا یو باثباته افغانستان د ټولو ګډ هدف دی. په دې کیسه کې تر ټولو مهم ټکي دا دی چې دواړو خواوې د خبرو ارزښت درک کوي. که څه هم اختلافات شته، خو د حل یوازینۍ لار همدا ده چې خبرې وشي، نظرونه واوریدل شي او ګډه پایله ترلاسه کړي. په پای کې دا لیکنه یوه ساده خو مهم پیغام لري. کله چې اراده وي نو حتی تر ټولو سخت اختلافات هم د خبرو له لارې حل کیدای شي او یو نوی فصل پیدا کیدای شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.